لیدونکو دا د قالین فروشۍ کوڅه ده. دلته موږ غواړو چې تاسو ته یو ښاري راپور ریکارډ کړو. اوس هغه متر مربع په $11 په کابل کې، یعنی یو قالین متر مربع $12 قیمته شوی ده. انشاءالله به دا داسې دی چې فرش واخلې او که دا واخلې ما یو شی راځي، دا لږ وخت کوي او هغه نه کوي. خو دا به لږ قیمته وي که نه؟ دا له قیمته راځي. صحیح. بندي شوي دي وي پاس په هوا راشه جانانه او لارې کوڅې ترافیک وډکې دي. اوه ماشه ډېره زیاته سلاد زما دا قسمت خلاص کړي. نه خو لکه څرنګه مې خلاص کړي. بل واده ته م غواړې؟ واده غواړم څوک چېرته قسمت بنده چېرته لاړ شو قسمت نه واده دې کړی؟ نه که نه چېرته م کړی. ما تا به ده واده چې دي دغه قالینې دي د هراتۍ هرات په نامه جوړې شوي دي، خو دا ښې قالینې دي. دا هم ښې قالینې دي، ډېرې ښې قالینې. او چې د ورځ موږ سره دغه دوکان ده ډېر وړوکی ځای ده، تقریبا د 200 روپۍ مصرف لرو د ورځې که نه. تاسو چې کله تاوان تاسو چې کله ګټه وکړي که نه، هغه څوک چې اخلي که نه هغه به جیب کې میاکان بیا ګرځي. څنګه که نه بېچاره تش توکړ وځي، ډک راغلی او تش وځي. او خیر قالینه خو وړي که نه. احترامات او هرکلی ستړي مشئ جوړ په خیر. زه سراج الدین پژواک یم د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دی. لیدونکو دا د قالین فروشۍ کوڅه ده. دلته موږ غواړو چې تاسو ته یو ښاري راپور ریکارډ کړو. همدارنګه زموږ خپرونې خو مختلفې دي، تر ډېر حده پورې زموږ خپرونې تفریحي خپرونې دي او هڅه دا کوو چې هغه موضوعات چې تاوده یا ګرم موضوعات دي تاسو ته مطلب په بېلابېلو خپرونو کې راواخلو. خو بیا کله کله دا هڅه هم کوو چې لاړ شو تاسو ته ښاري راپورونه برابر کړو، همدارنګه د ښار د منځه تاسو ته ځانګړي ښکلې خپرونې برابرې کړو. نو نن مو غوره وګڼل چې قالین فروشۍ کوڅې ته لاړ شو. په دې موږ بیخي خپرونه ریکارډ کړې او د قالین قیمتونه وګورو، همدارنګه د ګران هېواد افغانستان قالین او همدارنګه هغه قالین چې په نورو هېوادونو کې جوړېږي او دلته راوړل کېږي. د دې په تړاو باندې تاسو ځانګړې خپرونه ریکارډ کړو. سره اوسېږئ د خپرونې کوربازي سراج الدین پژواک یم او د کیمرې برخه کې زلمی زاهد صاحب ملتیا کوي. راځئ کتونکو د ښایسته خپرونې لپاره هر وخت په امیر هنداره چینل تعقیب کړئ. راسره اوسېږئ د خپرونې تر پایه پورې وګورئ. ستړي مشو جوړ په خیر. بل دکان ته راغلو، د دکان هم همدې ساحه کې دی. پوښتنه به ترې وکړو چې کاروبار څنګه دی. سلامونه ستړي مشو جوړ په خیر. ژوندی اوسې د خپله څنګه ورته ښه جوړ. مننه. لیدونکو ته یې ښکلی نوم اسلم خان دولت زی مې نوم ده او ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم.
ماشاءالله ژوند در باندې څنګه تېرېږي شکر الحمدلله ډېر ښایسته تېرېږي ژوند خو ډېر ښکلی ژوند ده خوشحاله یې که خفه یې شکر بیخي خوشحاله یم یعنې ما ته اوس خفه غوندې ښکاري نه خوشحاله یم ډېر ښه او څنګه خوشحاله یې د خوشحالۍ راز څه دی بس حلاله روزي چې ګټې او خپل مهنت کوي خپله خواري کوي انشاءالله تل به خوشحاله اوسېږي ښه او او چې کله تاوان وکړي بیا خو به سړی خفه وي خو چې کله هم بازار ښي 2-3 قالین یې خرڅ کړي ښه طبیعت جوړي چې کله هم بازار خراب وي طبیعت هم ډېر خراب وي ولا ځکه چې د ورځې ډېر مصرف ته 2000-8000 روپۍ مصرف لرو چې کله موږ ښایسته سودا وکړو طبیعت هم ډېر ښه او چې د ورځ موږ سره دغه دکان ده ډېر وړوکی ځای هم ده تقریبا د 2000 روپۍ مصرف لرو د ورځې که نه تاسو چې کله تاوان تاسو چې کله ګټه وکړي که نه هغه څوک چې اخلي که نه هغه به جیب کې میاکان بیا ګرځي څنګه که نه بېچاره تش توکړ وځي ډک راغلی او تش وځي او خیر قالینه خو وړي که نه والله چې قالینې وړي پرسونه تاسو خو مطلب خپل سیزنونه دي که نه سیزن خو چې دی مطلب زمونږ چې دا سیزن چې ده که نه خو د ژمي سیزن یې زمونږ که نه خلکو تاکونو کې د ژمي کې قالینې وارئ پرشونه وارئ دا کمپلې اخلي زمونږ خو سیزن په ژمي کې ده دا د ودونو سیزن کې زمونږ دغه د سیزن یې کله ودونه کېږي او قالین مطلب چې کوم ځای کې د خلکو وعدې تاسو به ورته خوشحاله ډېر خوشحالېږي ورته چې کله موږ سیزن راشي ډېر خوشحاله ورته خو چې واده پردی خوشحاله تاسو او والله چې بس موږ هم خوشحاله الله پاک دې نور هم همت ورکړي نور دې الله پاک دې ځوانانو ته همت ورکړي لکه زموږ کې ورمیان که نه چې مطلب یو واده خو کړی چې بل هم وکړي بل هم وکړي الله پاک دې زما دا قسمت هم خلاص کړي قسمت مې بند ده پوه قسمت دې بند دی او ډېر زیات مې قسمت قسمت یې سمه توره تبه شوې ده ډېره زیاته الله دې زما دا قسمت خلاص کړي نه خو لکه څرنګه مې خلاص کړي بل واده ته هم غواړي واده غواړم څوک چېرته قسمت بند ده چېرته لاړ شو قسمت یې واده دې بند کړی نه که نه چېرته هم کړی ما تا به دوه ما ته به دوه ودونه کړي نه قسمت مې بند ده ما فکر ومې که دا دویم واده غواړي نه قسمت مې بند ده عمر دې څومره دی یاره عمر به ګوره اصلي عمر دې ونه وایه ګوره ښځه به تو ښځه نظر کوي 25 کاله خو به یې بیا خام وړکی یم خیر سي بس دا 25 کلنې دا خام عمر دی چې کله 15 کلن شوې که نه 15 کلن دا هم ځواني ده 40 کلنې دا هم ځواني ده 40 کلو پورې باید د سړي ځواني ده هغې نه بعد بس نور ګوره زما په نظر زما خو داسې تقسیمات خوښېږي که نه چې 15 کلنۍ کې واده وکړي او 15 کلنۍ کې بل واده وکړي بالکل الله که دې بده ویلي چې 15 شپږ ودونه وکړي هم خوند کوي ګوره هغه یو لیکنه مې وکتله د دې مړښت نشته چا پوسټ کړی و که نه ویدندارانو ته هم زه حیران یم د واده نه مخکې واده غواړي او د واده نه وروسته هم واده غواړي بالکل یارې یو خبره کوم درته ورجانه چې مړښت نشته د مړښت دې نشته هېڅ ځکه الله پاک روا کړي څلور نکاحګانې حتما په دې کې حکمت شته انسان دپاره هم ګټه پکې شته دی ښه د کاروبار په اړه به سره خبرې وکړو شکر ده بس ټکه پوکه کېږي کاراګانې خو هم ډېر جګې نه دي یاره ډېرې زیاتې جګې دي چې خدای ته ښکارې دغه دوکان اوس تاسو ګورئ د دغې د ورځې 6,000 روپۍ مصرف لرو موږ که نو ټول 2 متره ځای نه ده 2.5 متره یعنې ډېر زیات مصرف لرو 6,000 روپۍ 6,000 روپۍ بس تاسو ته هیله کېږي د خلکو نه چې دا کراګانې کمې کړي دوکاندارانو سره ډېره ګزاره وکړي ولې چې دا د مجبوریت نه خلک دوکانونه پرېږدي مجبوري د ورځې نه که چېرته به چې مارکیټ والا هم ګزاره ورسره وکړي دوکاندار هم ګزاره وکړي مارکیټ والا به چې کراګانې راخې کړي نو الله مهربانه ده بس او که چېرته مطلب هغه ګزاره هم ونه کړي تاسو هم ګزاره ونه کوئ اخر کې پوستکی موږ نه وځي بس پوستکی خدای دې نه کړي چې تاسو نه پوستکی وځي باید چې همداسې مارکیټ والا ګزاره وکړي همداسې زه مشتري نه سره ګزاره وکړم زه باید دا قالینه 15,000 خرڅوم باید چې 3,500 خرڅه کړم 1,000 ونه ګټم 500 وګټم تل یې وګټم هم مشتری ته ګټه ورسېږي هم ما ته ګټه ورسېږي هم مارکیټ والا ته ګټه ورسېږي زه الله دې به سیزن راوله چې بیا راشم او خوشحاله یم چې بیا راشم او خوشحاله یم زه سره خوشحاله شم که نه په شونډو دې مسکا اوس خدای څخه خفه یې چې شونډو دې پتري نیولي نه شکر ده ښه یم او ټوکې ټکالې مې سره وکړې خفه شوې خو به نه خبره نشته ګرانه بخښنه کوم زموږ دا خپرونه زده چې هم ټولنیز هم تفریحي ده که نه چې ورسره تنګ هم نه شي او ډېره مننه کور دا چې موږ د خپل کې ورته وخوړه خیر ستړي مشئ جوړ په خیر
دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دی او قالین پوشۍ کوڅه ده. د یو دکان ته لاړم، غټ دکان دی. نو په دې ځای کې به د هېوادوال سره خبرې وکړو چې کاروبار یې څنګه دی او همدارنګه د دغه ځای څومره نفر ورسره دي. په څنګ کې دا چې کومې قالینې ښې دي تاسو ته به یې د کیمرې پر سترګه باندې وښیو. نو راځئ لیدونکو، ماشاءالله ښکلی پراخه دکان دی. ورور هم دلته ولاړ دی. سلامونه، ستړی مه شئ، جوړ په خیر، ښه انشاءالله حالات ښه دي. لیدونکو ته یې ښکلی نوم واخله. نوم مې فریدون خان احمدزی دی او د لغمان ولایت اوسېدونکی فی الحال په ښار کې اوسېږم. ماشاءالله احمدزی صاحب څنګه یې حالات څنګه دي؟ الحمدلله ور خپله خاصه قراري ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ګرمۍ سره څنګه؟ ولا بس ګرمي خو د جلال آباد همدا ګرمي ده. موږ تاسو سره ورسره بل عادت یې ورسره و. بل کوم ولایت نه یخې ساحل څوک چې راشي هغوی به ډېره سخته ګرمي کوي. هغوی سخته او موږ تاسو خو نه پکې لوبېدلي یو. زموږ او تاسو خو همدا هېواد دی نو بس البته دا ولایت دی او همدا دی. د ګرمۍ لوبغاړي څنګه؟ د ګرمۍ سره موږ او تاسو مبارزه کړې ده او بیا به هم کوو انشاءالله. ډېره مننه. لیدونکو دا ورور چې دی دلته مسؤل دی او دکاندار دی که نه، نو کاروبار دې څنګه دی؟ بس کاروبار نسبتاً ډېر کمزوره شوی دی، عمومي کمزوره شوی. تنه موږ خپل قسم نه یادو، عمومي کسبونه ډېر کمزوري شوي وروره. دا موسمي کاروبار خرابي که نه په ژمي کې بېرته ښه کېږي؟ دغه ژمي کې بیا سیزن شروع کېږي زموږ. خو تاسو بیا ماشاءالله سیزن کې ښه یې که نه، دومره بیا ګټئ چې بیا اوړي کې مطلب بېرته مصرف کړي. وروره نسبتاً کارونه ډېر خراب شوي ځکه چې جنسونه ورځ تر بله قیمته کېږي. مخکې به یو شی موږ راوړو په $10، اوس هغه متر مربع په $11 په کابل کې، یعنی یو قالین د متر مربع $12 قیمته شوې ده. ښه، الله دې فضل وکړي. نو داسې کار به وکړو چې لیدونکو ته دغه قالینې که لږ ورته وښایي چې کومې قالینې دي، کوم ځای دي او قیمتونه یې څنګه دي. صحیح ده که نه؟ قالینې خو موږ سره ایرانی شته دي، ترکی شته دي، هراتۍ شته دي. او دغه چې دی فی الحال ترکیه ابریشم په نامه یادېږي. په دغه قالین ډېر خلک خوښوي ځکه چې جلا لري او ډیزاینونه پکې ورځ تر بله ډیزاینونه را اضافه کېږي. مطلب دا خلک زیات خوښوي؟ ډېر خلک دا خوښوي. ترکي قالین ډېر خلک خوښوي ځکه چې دا جلا لري. ماشاءالله دا قطار کې دا ټولې ترکي قالین دي؟ ټولې ترکي دي، هغې سره پورې ټولې ترکي دي. او د ګران افغانستان خپلې قالینې کومې دي؟ زموږ د هغې چې دي دغه قالینې دي د هراتۍ، هرات په نامه جوړې شوي دي، خو دا ښې قالینې دي. دا هم ښې قالینې دي؟ ډېرې ښې قالینې دي که نه. او دلته خلک بیا کومې ځای ته خوښوي؟ دلته ډېر خلک، اکثره خلک ځکه چې دا لږ زره کې ارزانه دي او ډېر خلک همدا خوښوي. دې کې بیا موږ سره دي دغه جنسونه دي. دا جنسونه بیا ډېر قیمته راځي خو به آینده ډېره لري نسبت ترکي ته به دې آینده ډېره. دا د کوم هېواد دی بیا؟ دا ایرانی قالینې دي، ایرانی دي، نخي قالینې دي ته وایي، ازارشانه ورته وایي. یعنې تاسو سره 3 قسمه قالینې شوي که نه؟ موږ سره 4 قسمه قالینې دي. یو قسم هراتۍ دي، یو رقم ترکي ابریشمي دي، یو رقم ترکي نخي دي او یو رقم ایرانی دي. هغه ازارشانه قالینې چې ورته وایي قیمت ترینه قالینې بیا دا دي پکې. دا ترکي قالینې کې تاسو مخکې یادونه 2 قسمه دي که نه؟ 2 رقمه راځي، یو ابریشمي راځي، یو نخي راځي. دغه که لږ واضحه کړئ دا څه مطلب؟ ابریشم دغه دی وروره، دغه چې دی جلا ډیره لري، ډیر خلک دا خوښوي. او ترکي نخي خلک په دې خاطر نه خوښوي چې ځکه دا ډیرې تتې راځي داسې ښکاري لکه استعمال، خو بیا نسبت دې نه دې کوالټي ډیره ښه کوالټي ده. او قیمت بیه به کومې دي چې مطلب؟ قیمت بیه دغه ایرانی قالینې. او د هرات ولایت قالینې هغې قیمت څومره دی؟ د هغې قالینې راځي 3 په 4 کې راځي، 4000 پکې راځي، 5000 پکې راځي، یعنې قسمونه پکې دي، جنسونه پکې شته. او دا به تقریبا 4 دې کې 4 په 3 کې 2000 نیول تر 2000 روپو پورې شته دي پکې. نو جنس ته په کتو باندې قالینې ځینې ارزان او ځینې قیمته دي. که چا مطلب اقتصاد د کمزوري کولی شي مطلب هغه ارزان بیه واخلي، او چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه دې بیا دا ګران بیه واخلي. ښار د هر څه پکې مطلب قیمت او ارزانه شته دی. ښه، لیدونکو ته به نور څه وړاندې کوې؟ کومه غزل در سره، کومه ټپه در سره، کومه خاطره در سره؟ یو شی هم نشته دی. دکاندارۍ کومه خاطره در سره؟ دکان بس دغه دکان دی زمونږ تقریبا دغه 25 کالو راهیسې هم دغه امانزاده ټاور کې اوسېږو. دا زمونږ ډېر پخوانی کسب دی او زمونږ هم دا پدري کسب چې دی هم دغه قالین فروشۍ ده.
ماشاءالله ماشاءالله بس ښکلې سابقه هم لري که نه ډېر وخت کې سابقه هم پراخه لري او دغه انځور هم تا فکر کوم ستا انځور دی دا زما انځور دی دا خپله یې جوړ کړی که څنګه دی کړی دا موږ یو ایراني سره کاته درلودله موږ به ترېنه مالونه ډېر راوړل نو نه پوهېږم دا هغې راته ډالۍ کړې وه چې ما را خلاصه کړه دوکان کې مې را ځوړنده کړله ماشاءالله ماشاءالله لیدونکو ماشاءالله ښکلی پراخه دوکان دی خو الله پاک یې د تل په څېر درته وچلوي ډېره مننه کور ودان چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړه خیر اوسه لیدونکو ته خو وروستی کوم پیغام خو نه لري بس پیغام دا دی چې وروره بس الله پاک دې موږ او تاسو باندې ورحمېږي او الله پاک دې بس همدغسې دایم او قایم زموږ وطن کې سوله او امن کور ودان ژوندي اوسېږئ لیدونکو راسره اوسېږئ خپرونه جریان لري ورور راغلی فکر کوم قالین اخلي هغه سره مو خبرې وکړو اندازه ته په دې صحیح راځي ځکه دې اتاق کې توشه کې راځي قالینه څوک مکمل نه رسوي قالینې ګل او ډیزاین باید موږ او تاسو ښکاره کړو ځکه چې ډیزاین بیا ښه ښکارېږي که زه ته غټه غواړې غټه هم لرم خو ګل او ډیزاین تا نه پټېږي ښه تا ته نه راځي دا باډرې ماډرې توشه کې پټېږي ځکه چې زموږ او ستاسو توشه کې دي اتیا سانتي دي اتیا یو سلو او شپېته راځي یعنی 1 متر شپېته سانتي تا ته راځي دا ته ښه صحیح راځي صحیح دی هر شی مشوره مزه کوي چې بازار خو ډېر د موږ تراوی په اعتبار راځي بالکل همداسې دی تاسو خبرې خلاص د موږ سره خبرې وکړو څنګه السلام علیکم ښه مشره قدر دی انشاءالله لیدونکو ته ښکلی نوم واخله البته نوم دې لیدونکو ته واخله زما نوم عبدالبصیر دی د ثمرخیل اوسېدونکی څنګه یې بصیر صاحب شکر د الله پاک تاسو ښه یاستئ قالین اخلئ او راغلم دلته راځو بار راځو د دوکان ته دغه ملګری م دی خرڅه کیانو نو خامخا قالین چې اخلي حتما مطلب خرڅه کې ضرورت دی که نه ضرورت خرچه به کوې چې ضرورت یې خرچه به کوې که نه زور در پسې دی چې مطلب قالینه کور ته راوړه نه فرش نه غواړي انشاءالله به دا داسې دی چې فرش واخلې او که دا واخلې ما یو شی راځي دا لږ وخت کوي هغه یې نه کوي خو دا به لږ قیمته وي که نه دا له قیمته راځي صحیح او څنګه دلته دکاندار او مارکیټونه څنګه دي یاره انشاءالله چې موږ سره خو یې ډېره ګزاره کړې چې هر وخت راغلي او موږ ته خوشحاله کومه قالینه دې خوښه شوه به دغه هم غوروي ده دا خو لږه به وړه ښکاري خو ما 15 په دریو کې پکار وه دا و چې 2.5 واخله چې بیا دغه باډر یې توشکو کې پټېږي نو به د دې په مشوره به انشاءالله دلته خو تقریبا څو قسمه قالینې دي ستا بیا کوم ذوق د چې واخلې د هراتۍ قالینې هم شته او ترکي هم شته او ایرانۍ هم شته کوم یو به اخلې یاره زموږ خو خپله نظر ایرانۍ ته چې ښه قالینې پکې ښې قالینې دغه ترکي به د زنانو ته لږ مشکل پینځلو کې لږې درندې دي درندې دي خیر خو به ته کومک ورسره کوه که والله چې تر څو به ورسره کومک کړي کومک خو بده خبره نه نه خیر کومک وشي دا ثواب دی دې کې او په نورو دوکانونو کې وګرځېدې که نه نه بس دلته زموږ خاطر کېږي ګرځېدلی به یې نه یم ګرځېدلی هغه دې ته معلومات شته دی نه خو سنت طریقه ده که نه سړی چې یو شی اخلي که نه اول ځل کې مو سره کړې ده ښه بس اول ځل کې دا امتحان کړی دی ځکه راځو مطلب بار ورته ورته راځو یعنی مطلب دکانداري کې انصاف او اخلاق دا مهم بس مشکل دغه همدغه دی مهم همدغه دی دوکانونه خو ډېر دي دوکانونه ډېر دي به دغه ته په دې راځو چې ثمرات هم کوي شی هم له ښه شی راکوي او مطلب که چېرته ښه قالین درنه کې بیا به څه ورسره کوې جرمانه کوې به یې که نه یاره انشاءالله چې دا امید مې ترې نشته خراب شی راکړي ښه شی به درکوي ښه شی راکړي ښه نو او تعلیم خو دې کړی که نه نه تعلیم مې نشته نه یې دی کړی زه به تا نه یو ذهني پوښتنه وکړم وکړه وچه کلک له کولمو ډک دا به شي وچه کلک له کولمو ډک له کولمو ډک ډېر به ورسره مخ شوی مې ډېر وخت یې آرام پې کړی توشکه به یم چې آرام وکړم پخوا وختونو کې خلکو ډېر کارول اوس وخت کې داسې خاص اوس هم خیر ښاري ساحو کې ډېر نشته دی اطرافي ساحو کې ډېر دي مطلب کدا او پرې نه خدام کنه مو د شرط کې خدامه کدا پختن دی حل کړه مدا وسره نورم گزاره وکي خو زه خیر
ځواب ته هغه وي بیا هم تا حل نه کړه ډېره مننه لیدونکو ته کوم پیغام نه ورکړي بس پیغام همدا دی چې الله مې د خپل وطن آباد کړي او دغه مسافر دی خدای په خیر خوشحالي په ځای کړي نو خو چا په ځای شي نو بیا د کور له پیسې څوک رالېږي نو خدای مهربانه دی نو خدای خو مهربان دی خو الله سره دا دومره وخت هلته وخوړ انشاءالله نه خو یو وسیله خو وي که نه وسیله هغه چا چې ورونه زامن خارج کړي دي ګوره هغو دا خبر ډېره بده لګي ته ورته چې خدای کور ته راولي د افغانستان داسې خلک دي همتي خلک دي که خارج کړي که نه خپل ځان ته یو شی پیدا کوي یو شی خو پیدا کوي خو چې سړی ښه پیدا کوي که نه بس خدای مهربان هغه د الله لاس کې څه چې موږ ته یې لیکلي هماغسې به کېږي سید الله پاک لاس کې خرڅ دي خو موږ تاسو ته وسایل هم رالېږلي سي ده که نه او محنت هم رالېږلی څنګه محنت یې هم رالیږه او په څنګ کې فکر یې موږ ته راکړی دی فکر یې مې راکړی ډېره مننه او ستا خبره صحیح ده څه چې د قسمت کې هغه در رسېږي ډېره مننه کور ودان چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړه الله دې خیر درکړي همچنان کور ودان ستړي مشه جوړ بخیر قالینو په دوکان کې تاسو ځانګړې خپرونه په قالینو باندې ده البته د قالینو په تړاو هم تاسو ته معلومات درکړو خو د سره به اضافي خبرې اترې وکړو سلامونه سره مشي خیر اوسه روخې جوړې ډېره مننه لیدونکو ته ښکلی نوم نوم مې اسرار د کامل ولسوالۍ اوسېدونکی اسرار نوم دې ښکلی دی که نه بس ښه دی او ښکلی ته ورته خپله ښکلی وایې که نه او ښکلی نوم دی مړه خپل ځای صفت دی وکړم بس نوم ښه نوم دا صفت به ما کړی صحیح دا ورته ووایم چې ښه دی که نه اوس نو ما خو ته مخکې چې ښکلی نو ما خو دې صفت وکړو ښایسته نوم دی ښوونځی لوستی مکتب مې ویلی دی نه ښوونځی ښیم مکتب نه ښیم ښوونځی مې 12 پورې ویلی زه مکتب ښیم ښوونځی نه ښیم همغه شی هغه تکړه یې ښه مزه پکې ساوه به شوه ساوه پکې نه شوه ښه او دا راته وایي چې ورزش کوي نه ورزش نه کوم دا کار کوم دا کار ټول ورزش دا دی ورزش دی قالین جګاوه او جګاوه او خطا کوه خلاص دا خپله منظم ورزش دی او یو ورزش دی کاروبار هم څنګه دی بس ښه ده د اوړي کې لږ کمزوری کېږي نور ښه بس یو دانه دو دانې خرڅېږي ورځ یو دانه باندې او چې بازار او چې مطلب بیا سیزن یې بیا څومره خرڅوي د ورځې سیزن بیا واتو پورې هم خرڅېږي لسو پورې هم داسې ورځ راځي چې لس 12 خرڅېږي داسې ورځ راځي 5-6 دانې دي ستا څومره وخت کېږي دې کاروبار کې زما د 3 کاله وشو 3 کاله اوس د کار کوم دا سره مطلب شاګرد دی که استاد او شاګرد یم کار زده کوې نو اوس زده کوم دوکانداري او کار زده کوم ښه خبره ده تا نه به زه پوښتنه وکړم وکړه په پوزه ایښودل کېږي غوږونه نیسي په پوزه ایښودل کېږي او غوږونه نیسي دا به چشمې تا چې اوس اچولي دي نه څه جوړ کړه دا خو په پوزه خوند خو په سترګو وي په پوزه دي ښه ډنډر کې له به غوږونو باندې دي نه لږ هڅه وکړه ما ته چشمې ښکاري بل څه مې څو فیصده باور وي یاره بس 9% باور یم 1% چا ته پرېږده 1% مې ستا په خاطر تا ویل چې سوچ پې وکړه په دې خبره نو خو سوچ به دې مخکې کړی و تا خو اوس سوچ پې شروع سوچ ما کړی و که نه ما د چشمې دي بس هسې ما چشمې سترګو ته اچولې صحیح ده نو چشمې دا سمه ده بس صحیح دی وکړه ځواب نو اوس دې مطلب ځواب صحیح کړو چې دی لیدونکي ته به یو ترنم وړاندې ترنم باندې خو نه نه پوهېږي زه یو غزل لیدونکو ته وړاندې یو ټپه وړاندې اوس دې ځواب ویل ټپه به د رکشاوانو د ډالۍ کوو چې دا زموږ په ښار کې بندي شوي دي وایي پاس په هوا راشه جانانه او دا کوڅې ترافیک وډکې دي اوه ماشاءالله ماشاءالله بس ترافیک سره دې پرانجه واړولو ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوس چې موږ ته خپل قیمتي وخت مننه تاسو نه بیا هم ستړي مشهور لیدونکو قالین فروشۍ کوڅې ته راغلي وو او تاسو ته مو دلته ځانګړې خپرونه ریکارډ کړه زموږ د خپرونې هدف او موخه دا وه چې هره خپرونه تر شا یو ځانګړی هدف لري او موضوع لري نو زموږ موضوع هم دغه وه چې تاسو ته قالین وښیو همدارنګه د دې قیمتونه وښیو او د افغانستان قالین چې دا ډېر ښه نوم لري همدارنګه په هېواد دننه او بهر ماشاءالله د کیفیت د لحاظ او همدارنګه د
د قیمت دواړو د لحاظه ښه شهرت لري. نو په همدې موخه باندې موږ هم وغوښتل تاسو له ځانګړي خپرونه ریکارډ کړو دا چې قالینې څو قسمه دي او همدارنګه د افغانستان قالینې خلک زیات خوښوي. د دې تر څنګ چې دی ترکي قالینې هم زیاتې خرڅېږي او ایراني قالینې هم زیاتې خرڅېږي. نو لیدونکو هر کاروبار چې دی چې کله موږ پیل کوو نو حتما په لومړیو کې ستونزې مشکلات وي نو موږ او تاسو به هر وخت لپاره صبر او حوصله ساتو. کله چې صبر او حوصله وي او همدارنګه یو ښه نظریه له ځان سره ولري او داسې څوک ولري چې هغه تا ته یوه ښه لارښوونه وکړي او د تجارت په ډګر کې ژوندی کسب کار دی او د کسب کار نه دی چې مطلب د دنیا د یو اړخ نه هم خبر نه وي او کاروبار یې مخ ته وړي. نو په کله چې ته غواړې په کاروبار کې تجارت کې ګټه وکړي نو ته به چې کله یو شی اخلې په اخیستلو کې به ګټه خلاصولو کې ګټه ته نه شي کولی. ځکه ګاهک باندې ته چې یو څه خرڅې حتما د نور نه 1 روپۍ 2 روپۍ به ته ارزانه خرڅې. نو په همدې موخه باندې موږ هم تاسو دغه کاروبار د خلکو راواخیسته. دا یو غټ کاروبار دی ځکه قالینې چې دی هر یو دوکان له چې ورشي تقریبا د 80 لکه 1 لکه 100 لکه روپۍ یا 200 لکه روپۍ مال پکې پروت وي نو حتما دا غټ کاروبارونه دي. نو زموږ هر وخت لپاره هڅه دا چې تاسو ته بېلابېلې خپرونې په بېلابېلو موضوعاتو باندې راواخلو. لیدونکو خپرونه پای ته رسېږي. تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او همدارنګه د کلي وخت کې زلمی زهل صاحب ملتیا کوي. ښې چارې ښه وخت د آباد افغانستان په هیله. الله Thank you.